بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ تاسو په ورډ پروګرام کې یعنی پیراګراف موږ سره مکمل ختم شوی او نن به څه شوی وروره پکې نن به راځو په دې هم ټیپ کې موږ سره څه دی ایډیټینګ دی. ایډیټ وای تغییرات ته مطلب ته یو څه ایډیټ کې ته تغییرات پکې راولې کمه یې زیاته دي ته ایډیټینګ ویل کېږي. سیده موږ یو کنه ډېر ښه ایډیټر دی مطلب ایډیټینګ کا تصویر دی ساده دی نو هغه څه ایډیټ پکې وکړه ښایسته یې کا یو سره بیک ګراوند راولي یو سره څه اضافه کړي. نو ورکه تاسو ګورئ دغه دوربین شکل ورکړی په دې کې فایند تاسو په نوټ پیډ کې هم لوستی و خو دلته بیا راغلی دی چې فایند په دې فایند کې ما سره اول دې فایند ته راشئ په دې کې ما سره څه دی کېدای شي ما سره دا ډېر صفحې کتاب وي په دې کې زه ورته یم چې دا هیډینګ ما ته وښیه چې هیډینګ یې څو دي ما سره ما ته یي چې 3 هیډینګ دي تا سره څو هیډینګ وي را سره بالکل ویډیو ایم ایس ورډ او ایکسل که تاسو دا نه منئ نو زه تاسو ته دلته په ثبوت باندې رسوم چې بالکل موږ سره درې دلته به راشئ د هیډینګ یې که زه دا په کوم ګوره ایم ایس ورډ شو ایم ایس ایکسل شو او بل څه دی بل مثلا یو پاس دی نو دلته زه ورته وایم چې نه یو راته بل مې اضافه کړه دلته ګورې ورته ښه اټومیټیکلي دلته کلیک وکړه انټر یې کړه لاندې زه ورته وایم چې ایم ایس پاور پوینټ صحیح شو نو ګورې دلته راشي دا هیډینګ ونکئ څو شو که تاسو نور ورکوئ څومره چې تاسو ورکوئ تاسو سره به دا څنګه کېږي وروره دا به تاسو سره زیاتېږي زه ورته وایم چې داسې کار وکړه چې یو بل هم ورته ورکړه ښه کوم ځای کې ورته ورکړم ورته وایم چې دا دلته راشئ زه ورته وایم په دې بله صفحه کې دلته د ریډینګ ته صحیح شو دا به زه کاپي کړم کنټرول سی او د دې نه بعد به دا زه څه کړم انټر به کړم لاندې به کړم او دلته به زه کلیک وکړم دلته انټر او دلته کلیک او دا به کنټرول وي کړم اوس وګورئ دا خو نه دی راغلی کله چې زه هیډینګ ورکړم ګورئ ورته هیډینګ نو ګورئ څو شو ما سره آفرین زه ورته وایم چې ویډیو ته لاړ شه زه ورته ایم ایس ورډ ته لاړ شه زه ورته ایم ایس ایکسل ته لاړ شه زه ورته چې ایم ایس پاور پوینټ ته لاړ شه زه ورته چې ریډینګ ته لاړ شه څومره زبردست نو څومره موضوعګانې چې د دې په اړه معلومات هم درکوي زه ورته چې ما ته د پیج پته نه لګي څو پیجونه دي ما سره نو ګورئ دلته تاسو ته لیکلي دي چې پیجز تاسو ګورئ غاټې لیکلي دي یو ما سره هیډینګز دي بل ما سره پیج دي نو څومره سمپل یو کلیک وکړه نو ګورئ تاسو ته ټول هغه پیجونه چې څومره دي ما ته چې تاسو سره څو پیجې دي 5 پورې نو که دلته تاسو ګورو 5 اف 5 نو 5 پیج زموږ لرو متوجه شئ ګوره دغه کوم پیج ته ځې یاره زه درېیم پیج ته ځم یاره کوم پیج ته ځم زه ورته یم چې 5 پیج ته اخري پیج ته لاړ شم په دې باندې پوه شئ زه یو بل پیج اضافه کوم نو بل پیج اضافه کول دپاره به د څه شي نه استفاده کوم زه دلته انټر نه کنټرول انټر نه که انټر یې کړئ تاسو لاندې دا ډېر بل اخلم کنټرول انټر نو تاسو ګورئ څو پیجې شو ما سره زه اوس ورته یم چې نه دا نه غواړم دا مې نه دی په کار صحیح ده نو دا تاسو ډیلیټ کولی هم شئ زه ورته یم چې نه ما ته بس همدې شمېر راته وښیه ښه څو دی زه ورته یم دویم ته لاړ شه زه ورته یم چې اول سر ته لاړ شه بس دا دی ما ته چې ریزلټ دا ریزلټ چې دی د تیش پورې د مربوط دی زه په دې فایند کې راځم فایند کې او په دې فایند کې به تاسو یو څه معلوموئ زه ورته یم چې فایند راته معلوم کړه چې درته معلوم کړم زه ورته یم چې دغه بیسټ کمانډ چې کوم ځای کې راغلی دا ټول راته څه شی کا پیدا کړه بي ای اس چې بیسټ نو تاسو څه ګورئ بیسټ پیدا شو زه ورته یم چې ریزلټ ټول راته وښیه ما ته په دې کې هم دی په دې کې هم دی کوم پیراګراف دې کې شته زه ورته یم چې بالکل شته په دې کې شته په دې کې هم شته دی نو تاسو وګورئ څومره چې تاسو سره دغه بیسټ په نامه کمانډ راغلی دا ټول تاسو سره څنګه دی رول دا شته دی پوه شئ دې باندې نو یو کمانډ تاسو ته پیدا کوي او د دې ریزلټ تاسو ته ښیي پوه شئ که دې باندې کلیک کوئ پاس ګوره پاس څومره وي تاسو سره پیدا کوي که لاندې ګوره لاندې به راځي او تاسو سره به دا پیدا کوي دې کې ستونزه شته نشته دی بل په دې فایند کې موږ سره ایډوانس فایند دی په دې کې ګوره موږ سره دغه ریپلیس هم دی ګوټ هم دی دا خپل کمانډونه دي زه ورته یم د دې ځای نه راته فایند کړه چې درته فایند کړم زه ورته یم چې یاره ټیم راته فایند کړه ټول یو راته فایند کړه نو فایند کړه بل راته فایند کړه ځي که نه دلته ګورئ دلته بل راته فایند کړه زه ورته یم هایلایټ یې کړه دلته کسان نه پوهېږي هایلایټ آل ټول هایلایټ کړه فایند نیکسټ نو ګوره کلیک کوئ ښه پیدا کېږي که نه نو ټول درته ټول یې درته هایلایټ کړه دا اوس ختم کړه اوس ګورئ چې ټیم په نامه کوم کمانډ راغلی هغه ټول تاسو سره څنګه شو تاسو سره فایند شو ستونزه شته د دې نه بعد زه راځم ورور او په څه شي باندې کلیک کوم
راځم زه په دې فایند کې زه ګوټو باندې څه شي باندې ګوټو باندې راشه په دې ګوټو الته یو کمانډ مونږ سره د ګوټو په نامه پرېښی مې وکنه نو مونږ ورته چې پیج ته ځي سیکشن ته ځي لاین ته ځي بوک مارک ته فوټ نوټ او انوټ ته ټول به مونږ وایو خو زه به ورته وایم چې زه هیډینګ ته ځم هیډینګ انټر هیډینګ کوم هیډینګ ته ځي زه ورته وایم چې ما بوځه ایم ایس ایکسل ته نو دا ګوټو ته کوي کلیک وکړه چېرته راغلی ایم ایس ایکسل مونږ سره وکړه نه شته دی ښه خو زه به ورته وایم چې نه پیج ته لاړ شه کوم پیج ته لاړ شم زه ورته وایم داسې کار وکړه چې درېیم نمبر پیج ته لاړ شه ګوټ وکړه درېیم نمبر پیج ته راغلی که نه ایم ایس ایکسل ته راغلی که نه زه ورته وایم چې نه پنځم نمبر پیج ته لاړ شه پنځم ګوټو ته که او شپږم او اوومه مونږ سره خالي ورکوه که نه ورته وایم شپږمې ته ورشه ګورې خالي ورکوه تاسو ته درکړي پوه شئ که نه ورته نه اولې ورکې ته لاړ شه کیدای شي تاسو سره یو کتاب 8000 مخه وي 15000 مخه وي نو تاسو په اسانه کولی شئ چې په دې کې مطالعه وکړئ هغه هایلایټ کړئ ځان ته هغه تاسو وګورئ نو تاسو وګورئ زه ورته وایم چې اولې صفحې ته لاړ شه په اوله صفحه کې ما سره دغه ویډیو بالکل چې دا موږ سره څویمه صفحه ده دلته وګورئ اوله په دې ځای کې هم تاسو ته شو کړي ښه چې اووه پیج دي موږ سره او ته په څویمه کې اوله کې په دې باندې پوه شئ که نه ښه زه ورته وایم چې اولې پیج ته خو راغلم په دې ځای کې دغه فاین کمانډ بیا هم شته دی زه ورته وایم دا تیم مه پیدا کوه زه ورته وایم دغه لغت پیدا کړه ماته سټایل دا فاین کا چې فاین شو زه ورته وایم چې ټول فاین کوئ ګوره دلته تاسو سره دا ریډینګ هایلایټ هم کوي ښه که تاسو هایلایټ کوئ ټول تاسو ته دا هایلایټ کېږي ګوره ورته ټول در سره هایلایټ شو یعنې څومره چې دلته موږ سره کمانډ دي دا تاسو سره څنګه دی هایلایټ شو زه ورته وایم داسې کار وکړه چې د سټایل په ځای زه بل شی لیکم دا ریپلیس کړه د سټایل نو سټایل په ځای به زه ریپلیس ولیکم چې مطلب مای آن سټایل یا مای آن څه شی مای آن ټمپلیټ هماته ریپلیس آل که یو باندې که تاسو ریپلیس فاین نیکس باندې یا ریپلیس یو باندې کلیک وکړئ ګوره یو شو ما آل باندې کلیک وکړه replace all نو ټول باندې ماته چې do you want to continue starting for the beginning دوتم چې yes ها all done we make 19 replacement موږ څو دانې replacement جوړ کړي نو تاسو سره شي سټایل په نامه شی شته دی سټایل شته موږ سره نشته دی سټایل اوس ریپلیس شو په چا باندې مای آن ټمپلیټ باندې نو داسې کېدای شي تاسو یو لغت لیکل شوی بار راغلی 500 کتاب صفحې کتاب کې نو تاسو به بیل دا لیکئ نه اول بیا فاین کوئ په فاین نه بعد به تاسو دا ریپلیسمنټ کوئ او واخلئ که یو واخلئ آل اخلئ ټول تاسو په دې کې راوستی شئ ستونزه خو به نه وي انشاءالله په دې باندې پوه شوئ نو ریپلیس کمانډ هم دلته هم دی والته هم دی ګوټو دلته هم دی والته هم دی چې هر ځای نه راځي دلته مور کمانډ دی موږ سره دې نه بس تېر شئ ښه بل چې دی موږ سره دغه دی سلیکټ دی سلیکټ لکه څنګه چې زه وایم چې زه وینډوز پلس آر سرچ کوم او دلته او اس کې لیکم زه ورته دا ټول او اس کې ښه او اس کې انټر یې کوئ نو ګورئ تاسو زه ورته کلیک کوم دې ځای کې ورته چې کنټرول ا ټول انتخاب شو یاره کنټرول مې لاسه نشي نو څه شی وکړم نو ګورئ سلیکټ آل ګوره کمانډ شته که نه سلیکټ آل ډیلیټ کوئ ډیلیټ شو کنټرول زیډ واپس یې بېرته راواله پوه شئ که نه مطلب دلته موږ سره د سلیکټ نه هدف دا دی چې دا تاسو سلیکټ کوئ ما ورته چې زه سلیکټ کوم سلیکټ شو که نه که یې ډیلیټ کوئ ډیلیټ شو کنټرول زیډ واپس یې راولم بس نه مې دی پکار او د کنټرول ا نه تاسو هم دا کولی شئ بل چې دی ما سره سلیکټ آبجیکټ خو کمانډ خو لږ مخکې دی خو په دې انځر ته به راشئ دلته دې ته موږ ته ویل کېږي آبجیکټ یا شیپ زه راخلم دا او زه دا ډرایو کوم داسې صحیح شو او دلته کنټرول ډي نه دې نه یو څو دغه اخلم کنټرول ډي څه شی مې واخیسته ډوپلیکیټ نو زه ورته یم چې دې ته مطلب دا دې طرف ته که او زه ورته یم دې ته دا رنګ ورکه بیا راشه دلته موږ سره ډیزاینونه دې ته دا ورکه او پسې چې دی انتخاب که هغې ته کوم رقم رنګ تاسو ورکوئ زه ورته یم چې هغې ته دا ورکه د دې نه بعد چې دی دلته تاسو خپله ډیزاین ورته انتخابولی شئ ورته چې دې ته دا ورکه بیا ورته وایي چې راشه دې ته فیل ټیکس یا ټیکسچر هم ورکولی شئ یوازې دا نه دی چې تاسو همدا ورکوئ ورته زه چې دې ته ټیکسچر ورکه راشه دلته
او فیل تراشه په دې کې تاسو ټیکسچر ورکې ورته کوم یو زوته مجدا نو ګوري متوجه شيخه کله چې دا راول د شپونه اوس خو دا که زه انتخابوم متوجه شي ګوره ټیکس مو سره انتخابيږي او څه شي ځکه دا ډیریټ کړم نو ګوره ام ټیکس لا او ام شپ په دې ځای په تصویر راغلی وي په دې شپ کې ګوره داسې نه ده چې مونږ یوازې کنټرول زیډ زه په دې شپ کې یو تصویر راولم خپل تصویر راولم یا د چارج هغه راځم زه دلته فیل ان ته او په دې کې زه راځم پکچر ته په پکچر ورک افلاین ته په ورک افلاین کې زه راځم مطلب زه یو پکچر اخلم په دې ای کې ما سره فوټوس په نامه یو فولډر شته او دغه فوټوس به زه راواخلم او په دې فوټوس کې به زه وګورم چې کوم یو د ما سره سیده نو زه کلیک وکړم مطلب چې هر چا وي سیده زه به داسې مناسب تصویر راواخلم کلیک سی شو مطلب زه به دا تصویر راواخلم او په دې کې یا دا تصویر سیده دا به زه انزرټ کړم د انزرټ نه بعد ګوره په امدې کې برابر هغه تصویر راغی سیده نو زه ورته وایم چې یاره دغه تصویر زه د دې ځای نه بېرته ډیلیټ کوم یا دا ټول ډیلیټ کوم دا ځکه انتخابوم ما سره به ډېر زیات وي نو دا که زه جدا جدا انتخابوم دا به مشکل کار وي که نه نو د دې لپاره موږ سره یو کمانډ دی دلته ښه چې دې ته ویل کېږي سلیکټ آبجیکټ کلیک وکړه اوس انتخاب کړه چې آیا دا انتخابېږي که نه ټیکس انتخابېږي نه که ډیلیټ دی که یوازې مطلب څه شی انتخابېږي دا موږ نو انتخاب کړی دا موږ سره انتخاب کنټرول زیډ دا ټول به انتخاب کوي ښه مطلب دا به زه روانم دې طرف ته څه شو چې ټول انتخاب شي نو ته راباشي څه شی به کلیک وکړي سلیکټ آبجیکټ نو اوس انتخاب کړه څومره دغه ټول ګورئ انتخاب شو که نه ډیلیټ یې کړه څه شی ختم شو شپ ختم شو خو که چیرته زه دا سلیکټ آبجیکټ باندې کلیک ونه کړم نو ټول به ختمیږي کنټرول زیډ واپس یې راولم بس په دې باندې پوه شوې یو کس وایي چې نه استاد زه ټول خو نه انتخابوم زه وایم چې دغه زیړ او دا شاته دا دې ختم شي دا نور دې پاتې شي مطلب یو دا ختموم دا ختموم ښه نو دا به زه څنګه کنټرول به ونیسئ کنټرول ګورئ اول بار کلیک وکړه کنټرول سره دام کلیک دام کلیک دام کلیک او مطلب بلم دام ختموي ډیلیټ یې کړه کنټرول باندې مو کولی شو چې دا څنګه کو دا انتخاب کو همداسې په ټیکس کې تاسو سره راځي چې یو دا لاین ډیلیټ کا او یو دا لاندې لاین ته به څه شی کوې ته به داسې کار کوې چې دا به انتخاب کې انتخاب یې که که نه تر دې ځای پورې دا به ډیلیټ شي کنټرول به ونیسي را به شي هغه خپل کنټرول کې کابو کې ونیو ورته چې دا ټیبل او دا هم ډیلیټ کړه د دې ځای نه نو ګورئ دواړه انتخاب شو که نه د دې نه بعد ته ډیلیټ بټن ووهه ختم شو که ختم نه شو نو ګورئ سبا تاسو سره داسې مشکل پېښېږي بیا به تاسو داسې کار کوئ بل چې دی ما سره سلیکټ آل ویت سیملر فارمیټینګ نو ډیټا نو دا یو کمانډ دی مو سره چېرې زه دغه ټیکس ته راغلم او دا ټیکس مې انتخاب که دا ټیکس صحیح ده او په دې کې زما څه شی دی زه راځم دې ته یو خسته فارمیټ ورکوم فارمیټ دا چې سور کلر ورته ورکوم او بولډ کومې او ایټالیک کومې په دې باندې پوه شوئ زه ورته یم چې راشه دلته او دا انتخاب که تر دې ځای پورې زیات نه او دې ته هم امدا ورکړه بولډ یې کړه ایټالیک یې کړه او بس زه ورته یم چې داسې ټیکس راته په نښه کړه چې هغه یو شان فارمیټ ولري یو شان کلر ولري یو شان ډیزاین ولري نو تاسو وګورئ څومره سمپل یې تاسو سلیکټ ته راشئ د سلیکټ نه بعد راشئ چیرته کلیک وکړئ دلته سلیکټ آل ویت د سیملر فارمیټینګ تاسو وګورئ څه شی به انتخابوي راته دا سور ټیکس ګوره چې په هر ځای کې وي اوس ټول ما ته انتخاب که زه ورته یم چې نه ما ته به ته څه شی انتخابوي ورورې راشه دلته سلیکټ ټیکس ویت سیملر فارمیټینګ دا به زه لږ غټوم هم ښه که چېرې تاسو دې باندې کلیک وکړئ دا ټول سیملر دی ما سره زه ورته یم چې نه داسې کار مه کوه دا به زه کنټرول زیډ کړم دې ته به زه یو خپل فارمیټ ورکړم زه ورته یم چې دا مطلب ته دغه که انتخاب یې که او په دې کې به زه مطلب داسې څه شو دا ټیکس ویار یو وي تاسو به هغه سیملر فارمیټینګ ورکوئ دا دی ښه دا به زه مطلب لږ غټ کړم داسې دا ټول بیا سیملر کې راځي ښه مطلب یو شان ټیکس دی خو دې کې دغه فارمیټ چې تاسو کوم ورته ورکړی وي بعض وخت کې کار نه کوو تاسو به نیو صفحه اخلئ ځکه په دې کې کار ډېر وشي که نه بیا هغسې نه راځي او زه به دا واخلم ځان نه ستړی کوم فارمیټینګ راواخله او په دې باندې څنګه که اپلای که تر دې ځای پورې بس په دې باندې پوه شوې نو زه به اوس راشم زه ورته وایم چې
select a text with similar formatting. نو ګوره یوازې د انتخابي ښه چې مطلب د دې نه موږ دغه ټکس اخیستی دی. ګوره څه شی ته انتخاب کړه فارمیټ انتخاب کړه که نه کوم دا کوم چې ما ورته سیم ورکړی دی نو د دې او د دې یو شان دی که نه منځ کې پرېښود دا او دا ځکه دې ته ما فارمیټینګ ورکړی دې ته ما کلر ورکړی دا ما بولډ کړي او د دې سایز ما کټ کړی دی که دا اوس ډیلیټ کوم نو دا دواړه به ډیلیټ کېږي. نو ګوره هغه سیملر فارمیټینګ والا ختم شو. کنټرول زیډ سره زه دا واپس راولم بس نه یم په دې باندې پوه شوې. سلیکشن پین په سلیکشن پین دا به زه بېرته کنټرول زیډ کړم واپس چې هغه څه شی راته راشي دغه شیپس راشي. څومره ښایسته دلته یو سترګو شکل یې ورکړی وي ښه که تا دلته په کار نه وي د دې چې سترګه پټه کړه نو دا به نه ښکاري. ګوره ورته ما سره دلته سترګو په شان نښې راغلې زه ورته یم چې هایډ آل کا بس ماتې مخه یې د دې ځای نه هم هایډ کولی شي. پرنټ کې در سره نه راځي یاره زه پرنټ کې راولم نو شو آل کا نو در سره راځي. زه ورته یم نه داسې کار وکړه چې دا دوهم نمبر چې دی د اول نمبر دی د دې سترګه پټه کړه. ګوره پټ شو. ورته یم دا دویم چې دی دا هم پټ کړه. ورته یم دا دریم هم راته پټ کړه. دا څلورم هم یوازې دا پاتې شو نور دې په کار دي. ورته یم ټول راته شو کړه نو ټول ګوره شو آل کړه. اوکې چې هایډ نو ټول هایډ شو. په کنټرول پی کې تاسو سره په پرنټ کې نو تاسو سره څنګه وځي مطلب دا ساده که نه تاسو چې دا د ما سره وځي ټول نو شو آل کړه دا به تاسو سره پرنټ کې هم همداسې وځي. په دې باندې پوه شوې مشکل خو نشته. ښه چیز دپاره او دا صرف دغه دپاره استعمالیږي شیپ دپاره. ښه زه به راشم نو دا به زه ټول ختم کړم او دلته به کنټرول وي ریډینګ ریډینګ نو زه به داسې کار وکړم چې مساوي RAND بس دا به واخلم. بل چې دی ما سره په دویم نمبر مینیو چې دې کې خو انشاءالله مشکل نه لرئ. دویم چې دی موږ سره انزرټ شروع کېږي. څه شی دی انزرټ. نن به پکې څو خبرې وکړو چې تاسو انزرټ وایي څه شي ده. what is insert کمانډ ورته مینیو ورته ولیکو یا ټیب صحیح شو. نو تاسو به دلته what is insert نو by this tab we can insert shapes pictures tables and so on or that's نور یا etc and یا tables او نور ته دلته ولیکئ کنټرول زد etc مطلب ایکسټرا صحیح شو. نو ګور دغه انزرټ کمانډ چې ما سره راغی دلته تاسو به څه انزرټ کوئ وټ صفحې ته کاغه پکچر وي کاغه ټیبل وي کاغه هر څه وي نو مطلب یې دا دی چې داخل کې تاسو یو څه به تاسو داخلوئ صحیح ده. نو ګورئ متوجه شئ اول چې د ما سره دلته کور پیج دی یاره ما کتاب لیکلی دی صحیح ده او کور پیج را سره نشته دی. د دې دپاره کور پیج زه اول خو به ډیفالټ دلته شته دی بیا به مونږ خپل ډیزاین کوو چې کور پیج مونږ څه رقم ښایسته جوړولی شو. نو زه به ورته ولیکم چې مساوي RAND قوس شروع قوس بند او دا به زه انټر کوم. دې دپاره زه غواړم چې یو کتاب چې دی پوخ لري که نه اوس دا د دې دپاره پوخ دی که نه دی متوجه شئ. دغسې غواړم چې یو پوخ جوړ شي د کتاب دپاره نوم دې ولیکل شي یو ډیزاین ورکول شي یو تصویر ورکول شي. نو چې کله تاسو یو کتاب لیکئ یو چپټر لیکئ د دې دپاره به تاسو د انزرټ کمانډ کې د څه شي نه استفاده کوئ کور پیج نه. موږ سره به ډیفالټ دلته شته دی کوم راخلي کوم دې په زړه دی نو هغه تاسو راخیستی شئ. تاسو وګورئ موږ سره ډېر زیات سټایلونه دي خو زه ورته یم چې ما ته مطلب دا راواخله. نو تاسو وګورئ اول پیج ما سره دا شو دی ځکه دا کور پیج دی. په دې کې تاسو ډېر راوستی ډاکومنټ ټایټل دی دا ورته یم چې نه دا مې نه دی په کار ډاکومنټ سب ټایټل دی زه ورته یم چې نه بس دا زه خپله جوړم دی باندې کلیک وکړئ دا ډیلیټ کړئ. په انزرټ کې یو کمانډ دی موږ سره دلته ورډ آرټ په نامه زه ورته یم چې دغسې سټایلش لیکلو دپاره زه در اخلم ورته لیکم چې ورته لیکم چې کمپیوټر بک صحیح ده کې جوړه لیکې کې داسې لیکي کمپیوټر بک
یاره د دې دغه ټیکس چې دی نه دی سي نه دی سي څه شي کې کنټرول ا سره دا تاسو انتخابولی شئ دا تور کې صحیح ده یا داس کارو کې چې دا تاسو دغه ورکړئ چې په یو ځای باندې سینټ ځای باندې راشي ګډوډ راغی که نه نو ګورې تاسو ویلي دي دا که نه چې کنټرول ا او را به شي چېرته هوم ته او په هوم کې به دا یا د دې طرف نه کوي او یا به په منځ کې کوي ګوره دا تاسو هېروئ مه ښه دا به تاسو هېروئ نه ځکه دا کمانډ تاسو ویلی دي نو دا به تاسو انتخاب کوئ زه ورته یم چې نه لږ سټایل خو ورته ورکړه څه رقم سټایل یاره دا سټایل ښځه دا به ورکړم ورته او په دې کې داسې کار وکړه چې راشه د آوټلاین ته کوم کلر ورکړم ورته یم چې دغه سور ورته ورکړه خسور مې ورته ورکړه ورته یم چې نور څه شی وکړمه ورته یم چې دغه شیډ چې دی لږ سیوری ورته ورکړه چې لږ فانټسټیک ښکاره شي موږ خو کتاب دپاره یو کور جوړو تاسو به دا هوم ورک شو هر یو به په یوز بي کې یا په هر شي کې چې وي دا به تاسو راوړئ او کور پیج به تاسو جوړوئ صحیح ده ګلو ته راځم دغه ټکس چې لږ ځان نه مطلب دغه مو کې صحیح ده ګلو آپشن ته دا مې نه دی خوښ بس د ریفلیکشن کې دا مې خوښ دی بس نو تاسو وګورئ یو ډېر زبردسته مطلب راغی ډیزاین دی دا به زه دې طرف ته کش کړم بیا موږ خپل جوړو یاره دا مې پکې نه دی خوښ ښه دا نه دا لري که صرف دا تی لري که ضرورت مې دا لري که ښه اوس دې ته سره کوم ډیزاین ورکوم په دې انزټ کې یا په دې فارمیټ کې موږ سره داسې کمانډز دي ښه نو زه ورته یم چې داسې کار وکړه چې دې شیپ ته راشه دا به تاسو بیا یو وایي ښه زه ورته یم داسې یو ښایسته ډیزاین دا راته ورکړه تاسو ګوره څومره زبردسته ډیزاین دی شیپ فیل یې کړه ټیکسچر نه ډکوي څه شیپ کې کوم کلر پکې اچوي دی کې تاسو ګورئ کوم یو زبردسته دی زه ورته یم چې دا دې ته هم تاسو څه شی ورته ورکوئ زه ورته یم چې راشه دې شیپ ته او په دې کې زه ورته یم چې دا ما سره داسې یو سټایل ورکړه چې زه مطلب هغه زه خوښ ګڼم سیده نو ګورئ تاسو سره قسمه قسم سټایلیش دي که نه دي نو ګورئ څه قسم چې تاسو غواړئ هغه تاسو سره په دې باندې راځي ګورئ ښکاري که نه نو زه ورته یم چې کوم یو صحیح دی زه ورته یم چې دا صحیح دی یا دا صحیح دی نو کوم چې تاسو خوښ وي هغه تاسو ورکولی شئ دا تاسو لږ ریورس کوئ ریورس نو ګورئ دی کور پورټ شو اوس دلته دا لاندې ګورئ که نه دا دې ته هم تاسو خپل یو کلر ورکولی شئ کلر راشه ورته وایي چې یاره دې دپاره زه څه شی کومه مختلف ریفلیکشن تاسو د پریسیټ ته راشئ په دې کې ګورئ متوجه شئ زه کوم چې هر شی انتخابوئ زه ورته یم چې بس دا ما سره هماغه خپل بای ډیفالټ صحیح دی متوجه شئ ښه په دې کې دغه واښه ګورئ که نه دا واښه شکل چې دی په دې کې دا هم جدا کولی شئ دې ته هم تاسو شیپ رنګ ورته ورکولی شئ کوم رنګ زه ورته یم دا شین ورته ورکړه په دې ته هم دغه شین کلر ورته ورکړه دې فیل ته راشه په دې فیل کې ګوره صحیح شو چې هر یو تاسو غواړئ دا تاسو ورکولی شئ زه ورته یم چې دا بیرته نږدې کړه ماته نو ګورئ دا تاسو سره څنګه شو دا تاسو سره یو کور شو یو کس ته تصویر پکې راوړو موږ به انشاءالله تصویر وي انزټ ته به راشم او په دې شیپ کې به زه یو تصویر دپاره یو ځای واخلم یاره دلته زه دا کتاب لیکوال دی دلته به زه ورته ولیکم او رایټ به کلیک کړم فیل ته راشئ فیل ته د دې ځای نه راتلی شئ پکچر زه ورته پکچر کې ورک افلاین ته چا لیکلی دی نو زه به یو کس ورته مشخص کړم چې دا چا لیکلی دی مطلب ما سره دا چا لیکلی دی خاص صرف به تاسو یو مطلب ورته یم چې مطلب دا داسې لیکل شوی دی لیکلی دی سیده او دا به زه انزټ کړم تاسو وګورئ هغه تصویر چې دی ما سره په دې کې راغی لاندې ورته ولیکئ چې اتر یا لیکوال څوک دی ګوره دغه فری هینډ ټول به تاسو راخلئ انزټ ته راشئ او په دې انزټ کې څه شی راواخلئ د ورډ آرټ راواخلئ او په دې کې ګورئ تاسو دا انټر کړئ دا ټکسټ چې دی دا فری هینډ دی کوم ځای کې دلته ورته لیکل کړئ زه ورته یم چې رایټن بای ساجد نو ګورئ دې ته تاسو کلر ورکولی شئ دې ته تاسو یو ډیزاین ورکولی شئ نو څه قسم هم چې خوښ تاسو وګورئ دې ته مختلف ډول سټایل ورکولی شئ دې ته نور سټایل تاسو ورکئ راشئ دلته د پریسیټ ته راشئ او په دې کې تاسو وګورئ کوم سټایل دې خوښ دی دا سټایل دې خوښ دی دا دې خوښ دی تاسو وګورئ ناشنا سټایلونه دي نو ګورئ تاسو څومره زبردست نو چې څه قسم تاسو خوښ وي هغسې تاسو دا راوستی شئ بار کلیک وکړه نو څومره زبردست نو دا تاسو ډیزاین ورکولی شئ دا تاسو داسې جوړولی شئ مونږ به خپل یو جوړو دا ما تیاره واخیسته خپل به زه خپل لاجیک ما خپل ذهن کې به څه رقم یو ایډیټینګ موجود وي چې هغه زه څنګه کړم هغه زه جوړ کړم ستونزه شته دی ښه بس دی که نور وایو
ها بل چې د ما سره په دې انزر کې ما سره نور سلایډونه شته نور هم شته د مطلب کور پورټ وبخې تاسو ګورئ کوم قسم چې تاسو انتخابوي د زده انتخاب کړئ صحیح ده نو سره کوم چې تاسو ډیزاین کولای شئ اوس به زه خپل ډیزاین کوم تاسو خو خدا زه به خپل ډیزاین کوم چې تاسو دا رقم ختم شي زه به خپل ډیزاین کوم او دا به لري کوم د خپل ډیزاین کول لپاره موږ دغه شپ لرو ښه ان شاء الله موږ یو آیفون موبایل بیا په دې شپ کې دغه کو جوړو یا به واده کارت جوړو یا به هر شي کار چې تاسو غواړئ دا به جوړو سیده نو زه به راشم د دې لپاره به زه یو کور پورټ جوړ کړم متوجه شئ خبرې نه کور پورټ زه جوړوم دلته به راشئ تاسو دا ټوله صفحه به دلته تر دې ځای پورې راشئ صفحه کوم ځای پورې ده لاندې به راشئ دومره سیده تر کوم ځای پورې وه دې ځای پورې سیده نو دا به زه لږ درته ریوز کوم چې تاسو ته ښکاره شي ساده پیج غواړئ زه ورته وایم چې او دا بیخي ماته ساده که دا ساده کوم ډیزاین پکې غواړئ دا شپ خو تا سره شته که نه دا شپ واخله او په دې شپ کې ته کوم ډول ډیزاین ته کریټ کوې ته یې جوړئ هغه به ته کریټ کړې نو زه ورته وایم چې صحیح ده زه خپل سټایل ورته ورکوم دې ته نو تاسو ګورئ د کور پورټو دپاره زه دا سټایل جوړوم دا په کنټرول په اپ ایرو کې باندې تاسو لږ پاس وخېږئ داسې او په دې ځای کې ګورئ موږ سره د دې دغه شته دی ښه چې دا تاسو څه قسم راولئ ګوره سټایل شو که نه شو ورته وایم چې د دې کنټرول ډي واخله او دا راوله لاندې یو لاندې ږدم نو راشئ دلته په کوم ځای کې بیخي لاندې راغی نو تاسو راشئ لاندې زه به راشم دلته چې مناسب ځای د دې دپاره وټاکم تر دې ځای پورې متوجه شئ لاندې لږ بس دومره تاسو څه ګورئ زه ورته وایم چې بل کوم ډیزاین څه شی شته دی هغه درته وایي چې یو بالکل تاسو کولی شئ بل څه رقم تاسو راتلی شئ په دې شیپ کې به تاسو ښایسته ډیزاین به کوئ زه خو اوس مطلب زر کومه چې هر رقم وي صحیح ده زه به راشم ورته وایم چې داسې یو سټایل په دې کې زه کریټ کول غواړم ګورئ داسې یو سټایل صحیح ده دا کنټرول ډي کوي کنټرول ډي او دا د دې نه راواخلئ د دې طرف ته واړوئ دا لږ سنټر کې راولئ ښه سنټر کې راولئ لږ لاندې کوئ دا هم لږ لاندې کوئ داسې زه د دې مخ اړم هغه طرف ته نو دغه کونج ګورئ که نه دلته به دا تاسو یې په دې زاویه باندې داسې واړوئ داسې صحیح شو یو به لاندې راشي بل به پاس راشي نو صرف دغه سټایل ته وګورئ ښه چې زه یو به لاندې راشي بل داسې مخالف به راشي بس دومره دغه کې اندازه کې دا راولئ دا څومره دا دومره اندازه کې بس نو اوس راشئ که چېرته دا تاسو لږ نور هم دې پلو راوستل غواړئ مشکل نشته دی راځي در سره نو راشئ وګورو چې دا مساوي دي که نه بالکل مساوي دي ښه په دې کې څه رقم ډیزاین غواړئ ګورئ دلته هم تاسو دلته که تاسو کلیک وکړئ تاسو ګورئ ښه هر رقم ډیزاین تاسو دې سره راخپرولی شئ زه ورته وایم چې نه همدومره چې دی ما سره څنګه دی بس مناسب دی په دې ځای کې ته څه شی غواړئ ګوره که چېرته دا تاسو داسې کوئ نری کوئ صحیح ده څه قسم یې چې جوړوئ هغه تاسو پورې اړه لري هماغسې جوړ کړئ صحیح ده نو زه به دا کنټرول زیډ کوم واپس هماغسې آلاتو کې صحیح دی ما سره کنټرول زیډ خپل آلات شو اوس که نه نو دا به زه کلیک وکړم او لږ به دې طرف ته راوړم په رایټ ایرو کې باندې ګورئ راغی دې ته تاسو ډیزاین ورکوئ هماغه ته به لاړ شئ شیپ ته او په دې شیپ کې تاسو وګورئ څه قسم ډیزاین ورکوئ زه ورته وایم چې داسې کار وکړه چې دې ته دا ډیزاین ورکوئ ګورئ څومره زبردست او لوکس راځي دلته کلیک وکړئ دلته کلیک وکړئ دلته څه رقم شیپ زه ورته وایم چې همدا ورته ورکړه نو کلیک وکړه نو تاسو وګورئ که دا مو خوښ وي دا که نه وي نو دا ګوره دا د هغې نه هم ښکلی دی نو تاسو به ګوره په دې کې ګرځئ کوم چې زبردست وي هغه به تاسو ورته ورکوئ همدا دی که نه نو کلیک وکړئ ګورئ دا د دې سره مطلب مساوي دی نو بالکل مساوي دی زه به ورته داسې کار وکړم چې د انزر ته به راشم او په دې کې به زه اوس دغه اتر یا دغه آرت ته راشم آرت فری هینډ کې دا اخلم زه کوم یو اخلم زه ورته چې دا ځل ماته دا ډیزاین واخله ښه دا ډیزاین واخیسته په دې ځای کې دا راواخله او دا په دې ځای کې کېده په دې ځای کې نو ورته ولیکه چې انګلیش بوک سیده دې ته تاسو ډیزاین ورکولی شئ مختلف قسم ډیزاین ورکولی شئ راشه دا انتخاب کړه کوم ورته وایم چې دا ښه دا خو سم نه راځي ورته وایم چې ښه څه قسم ته غواړئ زه ورته وایم چې یاره داسې دې راشي د پریسیټ ته راشي او دا دې داسې پروت غوندې راشي داسې سټایل کې دې راشي تاسو څه ګورئ ښه داسې سټایل کې دې راشي داسې صحیح ده
داسې سټایل کې دی راشي څه قسم چې تاسو غواړئ داسې راښکته کړئ کنټرول زیټ یې کړئ چې واپس خپل حالات ته لاړ شي. نو ګورئ ما داسې سټایل کې راوستو صحیح ده. بل شی غواړي زه ورته یم چې داسې کار وکړه چې دلته دی دغه شیپ چې دی دا شیپ دا به تاسو انتخاب کړئ دا به تاسو انتخاب کړئ دا تاسو ویلي دي که نه. نو که چېرته دا تاسو د دې ځای نه انټر کوئ ګورئ انټر خبرې نه انټر بار کلیک وکړئ منځ کې راغی که رانغی دا به نور تاسو یادوئ صحیح ده. منځ کې راغی ټیکسي منځ کې راغی یاره دا سټایل لیکل ما خوښ نه دي څه شی پې کوئ ورته دا انتخاب کا او دا د دې ځای نه مطلب لږ سایز ورته ورکړه سایز څومره ورته ورکړمه ورته یم 4 ورته ورکړه یا څو ورته ورکړه 8 خبر مې که. بل شی غواړي ورته یم چې دغه ټیکس چې دی ما ته لږ نورم صحیح که څنګه ورته یم چې داسې لږ سټایلش راوله سټایل ته کوم سټایل پکې خوښ دی انتخاب که ورته کوم سټایل دی خوښ دی دا دی خوښ دی دا صحیح دی که نه یا ګوره دا دی خوښ دی دا به تاسو خپله بیا انتخابوئ دا مې خوښ دی یا دا یا دا. نو ګوره کوم قسم چې تاسو سټایل خوښ بار کلیک وکړئ په هماغه ځای به دا مناسب راځي. دې ته تاسو کلر بدلوئ فارمیټ ته راشئ په فارمیټ کې دې ته ټیکسچر ورکوئ کوم کلر چې تاسو خوښ وي فیل ته راشئ کوم کلر ورته ورکوئ پیج کلر هم ورکولی شو یعنې دا تاسو به ډیپینډ کړي دا به تاسو لږ کار کوئ صحیح ده. ورته یم چې دې ته هم تاسو یې مختلف رنګونه ورکړئ. نو ګورئ په دې کې دومره کار دی زه خو تاسو ته خاص لارښوونه ګریډینټ ته راشئ او په دې کې زه ورته یم چې نه مور خپله ورته جوړوم رنګ رنګ ورته څه رقم جوړوئ ورته یم چې راشه دا دې خوښ دی ورته یم چې و په دې کې کوم کلر ستا خوښ دی ورته یم په دې کې دغه کلر چې ما خوښ دی دا شین دی دا خوښ دی نور دی دا پلس که دلته پلس بل دی کوم خوښ دی ورته یم په دې سره چې دغه سور رنګ وي پلس شو ورته یم بل دی کوم خوښ دی دا به دلته پلس کوئ بل دی کوم خوښ دی ورته یم چې بل مې خوښ دی هغه ما سره دا کلر دی یا کوم کلر دی تاسو بل داسې ناشنا زیړ ورته انتخاب کړئ. نو ګورئ تاسو وګورئ څومره سټایل چې موږ ورکولی شو هغه موږ دې ته ورکولی شو صحیح ده. کنټرول پی کې وګورئ مطلب دا زموږ د کتاب هغه سټایل دی صحیح ده. دې دپاره مطلب تاسو یې غونډ پیج ته کلر تاسو ورکولی شئ دغه غونډ پیج ته خبرې نه. نو دا ټول تاسو انتخاب کړئ دا ټول صحیح ده. دا انتخاب کړئ دلته راشئ تاسو د فارمیټ ته او په دې فارمیټ کې راشئ فل ان ته ګورئ ټول کلر اخلي کې نه اخلي کوم دې خوښ دی ورته یم چې دا کلر صحیح دی. نو تاسو وګورئ څومره ناشنا ډیزاینونه موږ سره شته دی په دې کې وګورئ که نه چې کوم ډول تاسو مرضي وي ورته یم چې بس دا صحیح دی ماته کنټرول پی که ګورئ ماته هماغه کتاب پوه نور به تاسو لاندې ورسره ډیزاینونه خپله کوئ ډېر څومره چې تاسو ډیزاین کولی شئ ډیزاین به کوئ تاسو دغه لیکئ پوښتنه ځان سره لیکئ ویډیو اوږده نه شي په دې باندې پوه شئ که تصویر راولئ نور سټایلونه راولئ هر شی تاسو راوستی شئ. څنګه څنګه ټیکس لاندې ټیکس هغه وروسته راځي هغه په ډیزاینینګ برخه کې راځي تاسو اوس مخکې مه ځئ په ډیزاین کې راځي په ډیزاین کې هغې ته واټر مارک ویلی شي چې ورته ویلی شي زه به خاص تاسو د پوهې دپاره راولم خو دا مخکې پوښتنه ده دې ته وګورئ واټر مارک انتخاب یې کوئ دلته نو دلته ګوره موږ سره په دې رنګ کې نه ښکاري خو لاندې به ټولو کې څنګه دی لاندې به ښکاري واټر مارک که نه ښکاري نو تاسو به راشئ دې واټر مارک ته او په دې کې به تاسو ورته ووایئ چې مطلب زه خپله ځان ته جوړوم مور کې موږ سره شته په کسټم کې هم شته که تاسو دلته غواړئ دلته هم راځي که دلته هم زه ورته یم چې بس ریموو یې که دا کلر موږ سره په دې کې مطلب نشته دی دا پیج موږ سره کلر اخیستی دی نو دا واټر مارک وي چې موږ بیا لرې کولی شو راوستی شو پوه شئ دې باندې. نو دا ګورئ تاسو سره قسمه قسم ډیزاینونه دي دا تاسو مطلب په پرنټ کې هم داسې راوستی شئ او انشاءالله نور به سبا کار وکړو بس دی.